الله څومره مهربان دی پر خپل بنده باندې چې د دې تصور هم موږ تاسو نشو کولای. په حدیث شریف کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د مور او پلار څخه هم زیات وواره مهربان دی پر خپل بنده باندې. موږ تاسو څومره نافرماني کوو، هره ورځ د الله نافرماني کوو، د الله حکم تر پښو لاندې کوو او د رسول سنتونه هغه موږ پرېږدي، شاته مې پرېږدي غورځولې، بیا هم الله پر موږ باندې مهربان دی او زموږ د توبې په انتظار دی. الله فرمایي چې قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ای هغه خلکو چې تاسې پر خپل ځانو باندې ظلم کړی دی، تاسې ګناهونه کړي دي، تاسې خپل ځانو باندې د جهنم اور واجب کړی دی او د الله د رحمت څخه مه مایوسه کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله د تمام ګناهونو بخښونکی ذات دی. که چیرې یو بنده دومره ګناهونه وکړي چې د ګناو څخه اسمان او مځکې ډکې سي، سمندرونه د ګناو څخه ډک سي، او بیا دی ووایي چې یا الله زما د تمام ګناهونو څخه توبه ده، الله به ورته تمام ګناهونه معاف کړي. الله تعالی د خپل بنده د توبې په انتظار دی. آیا بنده هغه په انتظار دی د دې چې الله زما توبه قبلوي که نه قبلوي؟ آیا بنده دا فکر او سوچ کړی دی؟ آیا بنده د خپل آخرت په باره کې لږ فکر کړی، د خپل ګناهونو په باره کې لږ فکر کړی؟ آیا بنده د خپل آخرت په انتظار دی؟ آیا بنده د خپل رب د ملاقات په انتظار دی؟ نو ولې بنده دومره غافل سي؟ الله هر وخت زموږ ستاسو په انتظار دی. الله په انتظار دی چې کله به زما بنده توبه وباسي او زه یې توبه ورقبوله کړم. نو نن دا ځان سره د عهد وکړي، وعده وکړي چې نن به زه د تمامو ګناهونو څخه د الله په حضور کې توبه وباسم.